کیسه د کیسې نوم دی پلار یعنې ټول ژوند د پلار او زوی ښکلې کیسه. یوه ورځ یو پلار د زوی په اوږه لاس کېښوده او ورته یې وویلې زویه زه به قوي یم او که ته به قوي یې. زوی یې ورته ویلې زه قوي یمه. د پلار عمر یې ۴۵ کلونو په شاوخوا کې و. بیا یې له زوی څخه پوښتنه وکړه زویه زه به قوي یم او که ته به قوي یې. زوی یې بیا ورته وویلې پلاره زه قوي یمه. نو پلار یې له ځایه پورته شو او څو قدمه مخکې لاړه او له خفګانه یې اوښکې له سترګو تویې شوې. او د درېیم ځل لپاره یې بیا پوښتنه وکړه زویه زه به قوي یمه او که ته به قوي یې. زوی یې ورته وویلې پلاره ته قوي یې. پلار یې ورته ویلې زما خفګان او ناراحتي دي چې ولیده ځکه دې ویلې چې ته قوي یې. زوی یې ورته ویلې هغه 2 ځله مې چې درته ویلې زه قوي یمه علت یې دا و چې ستا لاسونه زما په اوږو باندې پراته وو. ملا مې د غر په شان کلکه او مضبوطه وه. خو چې کله دې لاس زما د اوږو نه پورته کړ او روان شوې نو ومې لیدل چې بې له تا نه زه هېڅ هم نه یمه. نو ملګرو که د چا پلار ژوندی وي نو نافرماني مه کوئ، قدر یې وپېژنئ، قدر یې وکړئ. دوستان چې تر اخر راسره پاتې شوئ زموږ چینل درسره سابسکرایب کړئ د داسې نورې عبرتناکو کیسو لپاره.